ډیر ښه خبر د صلح پروسه بیا پیل شوه. طالبان د افغان حکومت نه بعد ډیر ښه او زبردست اقدام واخیست. څه یې وکړل؟ ویډیو راسره تر پایه وګورئ. افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي هغه 100 تن افغان امنیتي سرتیري چې یکشنبې د طالبانو لخوا خوشي شوي وو دوی په کندهار کې د والي دفتر ته سپارلي دي. افغانستان کې د سره صلیب ادارې مشر وان پیډرو شیرز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دوی په دې چاره کې بېطرفه وو او غوښتل چې بندیان په خوندي توګه خپلو کورنیو ته ورسیږي. نوموړي لیکلي که په راتلونکي کې هم اړوندې خواوې ورنه په دې چاره کې مرسته وغواړي نو دوی به مرستې ته چمتو وي. کندهار کې افغان چارواکو منلې ده چې دا 100 تنه بندیان دوی ته سپارل شوي دي او دا مهال د ولایت په ماڼۍ کې دي. ځایي چارواکي همداراز وایي چې دا کسان به له تثبیت وروسته د دوشنبې په ورځ یو رسنیز کنفرانس کې راڅرګند شي او وروسته به خپلو کورنیو ته وسپارل شي. وسله والو طالبانو یکشنبې د هغه 100 تنو د خوشي کېدو انځورونه رسنیو سره شریک کړي دي چې دوی د افغان حکومت کسان بولي. طالبانو بي بي سي ته ویلي خوشي شوي کسان د افغان پوځ هغه سرتیري دي چې څو کاله وړاندې په شاه ولي کوټ ولسوالۍ کې نیول شوي وه. یاده ډله همداراز وایي چې یاد کسان اوس په کندهار کې د سره صلیب ادارې ته سپارل شوي دي. که چیرې دا تایید شي چې خوشي شوي کسان د افغان پوځ سرتیري دي نو له امریکا سره د سولې هوکړه لیک له لاسلیک کولو وروسته به دا لومړنی ځل وي چې افغان طالبان د افغان حکومت زندانیان خوشي کوي. بل لور ته افغان حکومت وایي تر اوسه د دوی له بندونو 300 طالب بندیان د دواړو لورو د تخنیکي ډلو د بحث شوي نوملړ له مخې خوشي شوي او اوس منتظره دي چې طالبان په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. افغان حکومت ویلي د طالبانو بندیان د سولې بهیر د پرمختګ او د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د طالبانو له تخنیکي ټیم سره د شوو جلسو د پریکړو له مخې خوشي کړې. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي دا ټول هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا په ورسپارل شوي لیستونو کې وه. تېره اونۍ طالبانو ویلي وو چې د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له هغه بهیر سره سر نه خوري چې له امریکا سره دغې ډلې هوکړه پرې کړې وه. طالبان ټینګار کوي چې له امریکا سره د تړون او د دوی لخوا حکومت ته د سپارل شوي نوملړ له مخې د بندیان خوشي شي. دوی له همدې کبله هغه پلاوي هم بیرته له پلازمینې کابل ورغوښتي چې د خوشي کېدونکو بندیانو پر سر یې له افغان حکومت سره تخنیکي بحث کاوه. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د خوشي کېدو بهیر وروسته له هغه یو ځل بیا جنجالي شو چې څو ورځې وړاندې حکومت ویل هغه 15 تنه طالبان نه خوشي کوي چې په لویو بریدونو کې ښکېل وه او طالبان یې پر خوشي کېدو ټینګار کوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویل چې دا 15 تنه به هغه نوملړ کې شته چې پخوا مقابل لوري ته سپارل شوي وه. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې د 15,000 طالب زندانیانو او بدل کې د دې ډلې لخوا د 1000 تن حکومتي بندیانو خوشي کېدل د افغان حکومت او طالبانو خپلمنځي خبرو د پیل لپاره د یو شرط په توګه وړاندې شوي دي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.